چیرې ریمولا تخته دغه پیری دی. بله پیره خو را باندې پیر ګانډکپ پېښ شوی و او دې پیرې لا په دمې امیدوار نشته خو دا تعویض به د غاړې ته واچې ته اوس غاړه رایسته کړې چې چیکې کو چې چیچل کېږي چیچل نه کېږي که په هوا شوې یا روک شوې بیا زما نه به نه خو راځې خواشه راځه اوس راځه که نه الله چې په دې هلک چې شله لکه ستا نه خو ژرنده جوړه شوه زه د هلک نه خو غراندې جوړ کړو ورته لږ صبر وکړه چې تعویض در درکړم زه په غرقونو غرق شوم ما ته چا وي چې دې ته تعویض اچوه یای بیا به دا کړ راپاڅه لکه راپاڅه زه الله بچ کړم خیر خو دی که نه او خیر دی اوس راځه چې ځو بیا غاړې د تعویض ونه چې پیر موږ سره دوکه وکړه پته نه لګي چې چیچل یې کړی او چیچل یې نه یې کړی دا خو به الټه موږ پته به الټه باقي په موږ باندې هسې ملک چول دی راځه چې ځو یلکه یو کار نه کوو ها څه کار زه داسې کار کوم که نه پیر صاحب ووی دا تعویض به د 18 کالو نه د چا چې عمر زیات وي هغه به اچوي زه تعویض وانهچوم نه ما چې پته یې نه لګي زه یې خو چولولم داسې نه چې ته ژوندی غیب شي ته ورځه ټرای پې کومه یا الله خیر ورځه چې پته درته لګي ما ته ته نه وي یا الله شکر دی چې بچ شوم داسې کار دی که نه بیا به زه دا کار ونه کړم زما توبه ده داسې کار دی چې تعویض دی خو امان الله که او داسې کار کوو چې ځو هغه بل پیر صاحب پسې د دې ادمخور به څه هغه ورکول غواړي او یو سړي خور دی دا خو په غیر موږ د مرګه نه پرېږدي تعویض مال راکړه ما پسې راځه بس دا مې دا قډان توبې شوه اوس د دې جادو مادو ختم شو دغه پیر موږ سره دوکه کړل داسې یې رانه 5000 یې واغست داسې کار دی راځه دلته کښېنه اوس په دې باندې مشوره کوو چې دا دمخور به څنګه ختمو دا خو به زموږ دا کلی ختم کړي دلته واړه سکولونو ته ځي داسې څه سوچ جنګوه څه آیډیا او بیا ما ته وایه ښه بیا به تا ته د سوچ وکړه دا دمخور به ختمول غواړي ته خو ځانه ګورګوشتوي د کار نه یې دا دویمه درېیمه پیره ده چې حمله د باندې کوي اټیک د باندې کوي اوس د ځان خیال ساته داسې کار به اوس کوو د پیرانو میرانو بس کوو دا د پیرانو کار نه دی سوچ شروع که ما ته مه ګوره آیډیا سوچ رایاد شو اوس کور ته زه ډوډۍ بخورو او بیا به روزو روک شه مړه ستا خو دغه ډوډۍ سرکار دی ما یې چېرته ښه سوچ دی وکړو خو زه ستا خبره هم ټیک ده په وږې خېټه کار نه کېږي راځه کور ته چکر لګو ځان به ورته پرېښ کړو او زما د بوټ هم سری شوی دی چې بیا په منډه کې موږ تا کړی او زه به ورته نور بوټان بدل کړم ته به ورته هم ډوډۍ موړۍ خورې پاڅه چې ځو ټیک شو پاڅه چې ځو ناوخته دی ډېر کښېنه مه د قټل صحیح دی دقل ته یو 9 وږي ماتومه چې دا کش دی چې خېږي چېرته د پارټي مالک راغی که یو به چې دا چغه چې شو واله یا الله خیر حسین دې ځینې خپې وباسه د غرمې دا دمخور ډېر خطرناکي ځان کور ته رسوه ډېر زیات ستړی شوم ورځې که چې دلته لږه دمه وکړمه دا خو ډېر ښکلی باران راغی ښه ګلسینه دا خو شین اسمان دی په دې شین اسمان دا باران څه ګوري ګلسینه دلته پیریان هم دي دلته سړي خوار هم دي او زم ځان رحیم الله رسوم چې د دې بلا څه غم کول غواړي توبه خدایه توبه په شین اسمان یې راباندې باران راوورو
لکه ولې څنګه چلته دغه شي ته پته ولګېده دغه آدمخور که نه زه هلته تللی وم پټي ته که نه یو څو وږي مې ماتول که نه نو هلته راباندې اشیف باران هم راوروه ډېر زیات یې ویارولم دې شي به څه غم کول غواړي دا څه به تی باران راوورو او که نه دا خو زه نه منم توبه خدایه توبه چې دا څنګه شی دی باران هم وری استغفر الله داسې کار کو چې اوس خو ناوخته وي سبا به ورسره ګورو او ماسخوتن ته بیا دوکان ته راشه هلته به هم ګپ شپ لګو ټیک ده ټیک ده زه زما په خیال پلاس دې اټکې پروت دی خو چې دا ماشومه څه کوي یا ماشومې څه کوي زموږ په دې دوکان کې پاڅه Vika waje cicam. یې په دا خو سره ګوډاګۍ ده ښه ده چې دوکان مخې نه راوتښتېدم دا خو مې اوس د کور مخې د دلته څوک لري چې دا څاپېړه چې شي راواچوله دلته څوک دي بیا جادوګر جنې خو راپسې دلته م راله تخته ګلسینه ګیلکه رالې ولې خفی ملا سره ګوډاګۍ نه ده خو د سره نه ختمېږي بېګی په ګټو موشتی مسر یې لاله موشتی دی ډېرې زخمي کړی دې شي څه غور پکار دی کار دی چې اوس خو 12 بجې دی او په 2 بجې به دغه پیر څنګ له ځو هغه په 2 بجې راوځي په 2 بجې به ځو هغه بل پیر خو موږ سره دوکه وکړه په تا باندې قبر هم کولی کړو او ته هغه مړی الټه راوځغلولې اوس به داسې کار کوو چې په 2 بجې به ځان راسه اوس ته داسې کار وکړه ته هم کور ته لاړ شه او زه هم کور ته ځمه خو په دې خوشې لاره مه ځه داسې دې کورونو سره لاړ شه په دې دغه په دې ډاډه لاره لاړ شه چې شی دې ونه یاری د دې شي به څه غور کوو ځکه چې دا ټول کلي ته نقصان دی ته اوس کور ته چکر ولګوه بیا به اوس لږ وروسته ګورو ټیک ده ټیک شو ځه ته اوس کور ته ځه خو چې دې خبرې نه بل څوک خبر نه شي صرف به ما او تا د دې خبرې نه خبر یو چې هېڅ څوک د بل خبر نه شي واړه دې خبر نه کړي بیا واړه سکولونه او مدرسې ته نه ځي ځه ورځه خبرې خو د رحیم الله دي خو چې دی بیا څه وایي ها څه وایې راشه که نه زه دې ټال کې ولاړ یم دلته خو څه بدموره غونې چغې راځي او څوک شته نه یا الله خیر دې ټال کې دا ګونېږي دا سونېږي څوک یوه چې را څوک چیغې راوچوه ګلسیانه دې ځینې تخپې وباسه او د رحیم الله خواله ځان رسوه تخته شاته چې شی را روان دی تخته تاسو د کوم ځای پرېږدمه ستاسو به پیرانو یقین دی په خدای ستاسو یقین نشته ستا به زه مرۍ ماته کړم خو لږ صبر وکړه د دې ونې شاته اوس چې شی ولاړ و اوس والوت ګلسینه دا زما په خیال حق آدمخور تا پسې لګېدل دی خو د رحیم الله خوال ځان رسوه چې هغه پیر صاحب له ځان رسوه آدمخور یو پیر ونیولي نو د مرګه دې بغیر نه پرېږدي خو تخته چې هغه پیر له ځان په وخت رسوه یلکه ته خو بیا رالې ولې ملا زه تیاټال کې په اخوا لاړم که نه ما ته هلته ستا په شکل کې چې اوازونه کول نو ما چې شاته وکاته چې شی نه نو بیا راله هلته 2 سکونه چې شي راکړه زه ترې وتښتېدم نو په دغه لاره کې راته اوس هم اوازونه کول رحیم الله د دې شي په وخت څخه ورکول غواړي دا به موږ ته ډېر غټ نقصان وایي ستا خبره بالکل ټیک ده دې ټال کې هره شپه اوازونه خېږي زموږ دا کور هم په مخه څوک په ګټو ولي داسې کار کوو چې ډوډۍ موډۍ هم نه خورو په دې 12 بجې اوس وځو هغه ځای هم ډېر زیات لرې دی پاڅه چې ځان د هغه پیر صاحب خواله ورسوو چې دا مسله موږ له حل کړي چې څومره روپۍ پې لګي هغې ته زه تیار یم خو چې دا شی اوس زموږ د مخې نه ختم شي په دوکان کې نه شو کېناستی دا به اوس چې چل کوو خو راځه دې پیر له ځان په منډه راسه دا خو زما د خور اواز دی چې دا ماته څه وایي دلته خو څوک نشته
مدیحه ولې څه وې؟ دا یم راشه. څه به درته وایم خو کلمې در او بازم ګڼه خورم دي. تاسو د مرګ په غیر څه پرېږدم، تاسو بیا هغه بېلمازه پیر پسې روان یې. نن خو به زه ستا کلمې اول راباسم او دا مشر به بیا وروستو ختمم. ته راشه خپل موټر. ابراهیم الله راشه، ابراهیم الله راشه، دم خور خورا پسې بیا راغی. ابراهیم الله راشه. یا ګلوسیانه لکه ګلوسیانه ته دلته ولې پروت یې؟ پاڅه، زه خو تا دلته ولاړ یم، چیرې ته وایم. ګلوسیانه ګلوسیانه دې زما په خیال بیا قدم خو تشي ویارو، خو داسې کار کوم چې په غېږ کې وړم د دې ټل نه ځان وباسو، ځکه چې دا لاره ډېره زیاته خطرناکه ده. په غېږ کې وړم. یا الله خیر. ورده کې چې د قبرونو ته لکه دوا کوم ثواب خو به مې وشي. به چې دا چغه چې شو واله چې د دې ونې شاته دا چې شی دی، یا به دا خو څه بدموره غونته کې شی دی. ګلسانه د دې ځای نه خپې وباسه، دا خو ډېره خطرناکه مقبره ده. که ځان دې روغ خوښ نو د دې ځای نه خپې وباسه. یا به ګلسانه دلته خو سوری قبر دی او ډانچه پکې پرته ده. ګلسانه خو په دې بل طرف تخته. شیخ خو راپسې دلته هم راغی. پرېږده مدینه، تا چې کوم کار کړی دی نو دا دې ښه کار نه دی کړی. بغیر د مرګه به دې نه پرېږدم، ورځېږه. یې به ګلسانه آدمخور خو راته دلته ولاړ دی، تخته په دې روډ. دا ټول چل لاس راغی پیر کړی دی. زم چې رحیم الله خوال ځان رسوم دا پیر او د آدمخور به ختمول غواړي. ګلسانه تخته دا خو ستا طرف ته را روان دی، تخته. لکه ولې سپوره په مخه کړی، ولې ګبروې؟ نو مولا زه هلته تلم مخبرې ته دوام یې کوله که نه، نو هلته راته سقا غونې شیز مخې ته شو آدمخوره. کوم ځای کې؟ هلته د ونې شاته راته هم راغی بیا مخبره کې. آدمخور که سړي خورو؟ سړي خورو. ښه داسې کار دی که نه چې دی به څه غم کو. او تا پسې چې د ونې شاته کوم ځای کې راغی، ته چې ته وتښتېدې نو بل ځای کې ته بیا ولاړو؟ هغلته لاره کې هم ولاړو. د دې شي خامخا څه غور ورکول غواړي. دا ټول چل داسې کار دی، دا ټوله چل موږ سره هغه پیر کړی، د دوکه را سره پیر کړله. خو د دې دپاره ما صحیح سوچ کړلی. اوس ته داسې کار وکړه چې ته لاړ شه کور ته او د شه ارام وکړه، په دې غرمه یوازې مه ګرځه، بیا به ورسره لږ وروستو ګورو. ټیک ده که نه؟ ټیک ده. ځه هاي په سهونو پیرانو پسې وګرځېدو خو هېڅ حال یې راونه ویست. وردېږه انشاءالله دا ما چې کوم سوچ کړلی دا طریقه به صحیح.
وایه کنه تاسو سوچ کړلی ما داسې سوچ کړل چې هغه زه تاته اوس نه وایم داسې کار کوو چې ما پسې راځه هغه سوچ چې کم دی داسې سوچ دی چې دا کم وارکوټ یا ادمخور چې یې دا هر څه د ده په کنټرول کې دي چې دا ادمخور یو پیر ختم شو دا زموږ نه واوړېد نو دا مشران ادمخوران چې کم دي نو دا به یې په خپله ختم شي ما سوچ کړی او انشاءالله تعالی زما په الله باندې دا یقین ده چې دا ادمخور به ختمېږي او دا وړوکی ادمخور ته ختم شي غټ بیا آسان دی ټیک ده که نه ټیک ده نو داسې کار کوو چې راځه چې ځو خپل هغه ځای ته هلته د ټولو نه اول یو 2 رکعته نفل کوو او بیا چې ما ته کوم مولي صاحب کوم کلمه ښوول ده هغه کلمې به ویو هغه په ځان چوف کوو دا دغه به ختمو ټیک ده دلته راځه دې ته راشه بوټان وباسه بوټان په دې ځای وباسه د مانځه نیت دل راځي که نه راځي او راځي راځي ده راځه ټیک ده الله اکبر یو پیر درود شریف ووایا او 3 لنډي سورتونه ووایا ودې وې او اوس ته غلی کښېنه زه به اوس کوم او مولي صاحب چې ما ته کوم دوا خیل دا به زه ویم بس را چې ځو راځه هر څه به اوس الله وکړي یارېږه مخه بوټان واغونده ذکر اسکار کوه راځه ما پسې و د خدای تعالی بندګانو تاسو پسې ځکه پسې شوی ما او ما خپل مشران زامن تاسو پسې ځکه پسې کړي وو چې تاسو پیرانو پسې به ګرځېدئ ستاسو په خدای باندې یقین نه و اوس چې تاسو خدای ته ورنېدئ او په سچه تاسو توبه وویسته نو ما خاص د الله د رضا دپاره معاف کړئ هغه پیرانو خو به په تاسو الټه تعویضونه کول ما معاف کړئ